د لالونو قدر د خپرونې درنو مینوالو سلامونه نیکې هیلې احترامات قدرمنو ملګرو د نن مازدیګر بنډار مو د یو داسې چا سره را جوړ کړی چې تاسې به یې له نوم سره اشنا وئ خو شاید ډېر ملګرو به لیدلی نه وي کامیاب شاه پریشان صاحب چې یو ډېر خوږ غږ لري او د ده په خواږه غږ کې څو شعرونه په تاسې باندې اورو تر هر څه مخکې خپل دروند میلمه پریشان صاحب ته په خپرونه کې هرکلی احترامات او سلیمشي وایم ډیره مننه شینواری صاحب زه هم په خپل وار سره تا ته او راغلو ملګرو ته او ستا د پیج ټولو درنو مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وایم خدای دې وکړي چې ټول به راته رک روغ خوشحاله او د صحت پر جامو به سنبال اوسي مننه پریشان صاحب نو موږ دې ډېر نه غږوو بس فقط ستا د غږ مینوال یو موږ هم او لیدونکي هم او بېله ځنډه را سره په خواږه غږ کې خپل شعرونه شریک کړي ډیره مننه د ازلجي صاحب یو غزل دی دا به لیدونکو ته ووایم په دې هیله چې د خوښې وړ یې وګرځي مهرباني مینې نامنکره ده استه گزار کا زړه نه دی ډبره ده استه گزار کا زړه نه دی ډبره ده استه گزار کا مینې نامنکره ده استه گزار کا زړه نه دی ډبره ده استه گزار کا زړه نه دی ډبره ده استه گزار کا وخت د ګلابونو دی وخت د کتابونو دی وخت د ګلابونو دی وخت د کتابونو دی توره ده که زغره ده استه گزار کا زړه نه دی ډبره ده استه گزار کا زړه نه دی ډبره ده استه گزار کا مینې نامنکره ده استه گزار کا زړه نه دی ډبره ده استه گزار کا زړه نه دی ډبره ده استه گزار کا ما غوندې لاله لرې جېږې سترګې ګرځه ما غوندې لاله لرې جېږې سترګې ګرځه سترګو کې دې یاره ده استه گزار کا زړه نه دی ډبره ده استه گزار کا زړه نه دی ډبره ده استه گزار کا مینې نامنکره ده استه گزار کا زړه نه دی ډبره ده استه گزار کا زړه نه دی ډبره ده استه گزار کا نه یې په ګډا کړلې نه یې په ژړا کړلې نه یې په ګډا کړلې نه یې په ژړا کړلې دا څنګه سندره ده استه گزار کا زړه نه دی ډبره ده استه گزار کا زړه نه دی ډبره ده استه گزار کا مینې نامنکره ده استه گزار کا زړه نه دی ډبره ده استه گزار کا زړه نه دی ډبره ده استه گزار کړه یکړم را بهر دی له وحشت یارا والله منم دی یو الله منم دی محبت یارا چرته څنګه د چا سره زما زړګیا بے غیرتا یارا زکلو فریم کبے سر یمټول
د مولا جان لبرکتا یاران اے مد عاشقی کی سکے موسا زالا مد عاشقی کی سکے موسا زالا خوردا خزلادا استے گزار کا زڑن دے ڈبرادا استے گزار کا زڑن دے ڈبرادا استے گزار کا منینا منکرادا استے گزار کا زڑن دے ڈبرادا استے گزار کا زڑن دے ڈبرادا استے گزار کا مننه ډېره زیاته مننه کوم پریشان صاحب څه د زلجي د غزل خواږه و څه ستاسې د غږ خواږه و نو دواړو دومره په سوچ کې واچولم چې بیخي انسان ډېر لرې د ځانه سره وړي ډېره زیاته مننه خدای مو په غږ کې همداسې خواږه لره نو که بېله ځنډه مهرباني وکړې او نور څه در سره وي چې درنو لیدونکو ته یې ووایه یا خدای دا ټوله دنیا راکړې یا چې په یوه خندا عزت له یاره کړما ای زما نصیبه کې جانان نشته لکه سپوږمۍ په ټول جهان وګرځېدما ای زما زار بدر پسې شي بیا به په چیغو چیغو جاړې او نه بیاما یا زړګي یا صبر شوې که نه شوې که صبر نه یې لګړنګ دې غورځوما او غورځوما یا څیرې ګریوان مې ورلبوځې علمنند جانانې معلوموما او معلوموما یا په نیمه شپه مې زړه ته راغلې هغه راغلې خوب مې بیا ورک شو مینا او ورک شو مینا یا اسمان په ستورو ښکلی ښکارې د ځمکې سر په پوښتنو مزه کوینه او مزه کوینه یا په پټو زړونو خبرداره پروردګاره لیونې ورپسې شوما او ورپسې شوما یا شکر چې تا لرم خدایا یا په بندګانو دې زه هسې نازېدما یا صورت یاسینا رات شروع کا په ما خولې د زن کدن راغلی دینا یا څنګه د یو بل لیونیو څنګه مو واخیستل د یو بل لاسونه یا په تور لحد کې بنارې کړم زه د دنیا نارمانی راغلی یما یا د تور غرو تور خامارا چې دی خوړم نو خبر کړې بدی بوما یا جانا نغما دی سر کافر دے پما د ژمي شپې په ویښه تېروینا اور دې علما چاپېره اور دې په منځ کې زه وسوځېدما اور دې
اور دے علما چاپیر اور دے پمنس کی زو سوځېدما اور دے. د لالونو قدر د خپرونې درنو مینوالو د اوس لپاره زموږ خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسې په درنه خدمت کې د یو بل نوي شاعر سره حاضرېږو. د اوس لپاره درنه اجازه غواړم.